سلامونه او نیکې هیلې ټولو لرو برو افغانانو خویندو ورونو ته امونه تر اباسینه د کامیابې جلسې چې نن په مقبوضه افغانستان میرانشاه کې وشوه ټولو افغانانو ته مبارکي ویم. انقلابي جلسه دې تاسو ته مبارک وي او انقلاب. نو په دې باره کې به انشاءالله زه لایب کوم، اول به دغه وکړو، بیا به انشاءالله چې خبرې کوم. ویډیو شیر کړئ ملګرو چې د خوشحالۍ ورځ ده. ویډیو شیر کړئ، انشاءالله بیا به سره تفصیل خبرې کوم. او زه هغه خلکو ته خبرې کوم چې کوم د پی ټی ایم مخالفت کوي، که په لر کې دي که په بر کې دي، په ورورولۍ په فضا کې د افغانۍ په فضا کې هغه خلکو ته زه پیغام وړاندې کوم. سلامونه ته وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ټولو ته مننه، جزاک الله، مننه. جبار خیل صاحب وعلیکم السلام، ډیره مننه. ټولو ملګرو سلامونه ته وعلیکم السلام. هلکه غلط کمنټونه والا بلاک کوم، غلط کمنټ به نه کوې. زه ګوره زما د پیج اصول دا دی، د واره بلاک تورې کندې ته دې وړمه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عبدالرحمن ورو وعلیکم السلام. د انډونیزیا نه که ملیشیا نه وعلیکم السلام. پښتون چې بې ګناه وژني همدغه ترهګر دي. افغانانو پښتنو ورونو امو تر اباسینه ټولو پښتنو ته چې مقبوضه افغانستان میرانشاه کې کومه جلسه وشوه ټولو ته مبارکي ویم. انقلابي جلسه وه، په دشمن باندې ټمبم و، تاسو ته ډېره ډېره مبارکي ویم. خو زه نن غواړم چې هغه پښتنو ته، هغه افغانانو ته، که په لر کې داسې که په بر کې، چې تاسې د پی ټي ایم مخالفت ښیوئ، زه هغې ته د ورورولۍ په فضا کې د یو مسلمان، د یو افغان، د خپل پښتون ورور په حیثیت باندې زه نه غواړم چې ترخه الفاظ استعمال کړم. زه دا ویم چې اول خو که دغه نور ټولې قصې پرېږدئ، په دې یوه قصه باندې خو مو سر خلاصېږي چې 45 کاله وشو چې ستا په خاوره باندې دلته یو جنګ شروع دی. موږ مسلمانان، پلار په نیکه مسلمانان، وروره صاحب مهربانه، جوماتونه، مدرسې، د دنیا ټول نه زیات منځونه چې دي هغه په لر بر پښتانه افغان خاوره باندې کېږي. بیا جنګ په ما باندې دی د جهاد په نوم باندې. دا جهاد ولې د دې اټک ناخوا ولې نه وړي؟ ولې دلته زما ماشومان کباب کېږي؟ ولې زمونږ دلته وروره د خویندې میندې بې عزته کېږي؟ ولې ځوانان مړه کېږي؟ ولې ځوانان مجبوره کېږي خارج ته مزدورۍ ته ځي؟ د دوه وخته ډوډۍ درک نه لګېږي چې دغه شان په دې دنیا باندې جنت دی. تر امو تر اباسینه دا خاوره چې دا یوه خاوره ده. د یوه خبره زه په فخر سره کوم او په جهر کوم چې دا د افغان خاوره ده. د اټکه پورې دا ټول لر او بر یو افغان دی. په دې باندې د هر یو سړی ماغزه خلاص کړي.
که نن زه مجبوره یم او دلته پکې وروره پاکستاني یا پنجابي قبضه کړې ده وخت به راشي انشاءالله دا خاوره موږ داسې لو او انشاءالله 2021 کال ستاسې د ازادۍ کال دی خو زه هغه پښتنو افغانانو ته ویم چې راځي پي ټي ایم ته کنځلې او بدې ردې وایي زه په دې سوشل میډیا باندې ګورم زه دا ویم چې کم از کم د کومک ورسره نشي کولی بدې ردې او کنځلې ورته مه ویوه موږ او تاسې سره الله تعالی یو معجزه د پي ټي ایم په شکل کې راکړه موږ او تاسې پښتانه بالکل تباه و برباد یو ګورې په افغانستان کې دغه شان دی یو مومنټ نشته دی لکه څنګه پي ټي ایم چې هلته ښکته زموږ پښتانه افغانان رون راوچت کړی باید موږ او تاسې هغې سره کومک وکړو باید موږ او تاسې هغې تشویق کړو خو که دغه هم د لاسه نه کېږي نو بد رد یا مخالفت موږ حق نه لرو چې هغې سره وکړو ګورې افغانانو پښتنو ورونو موږ په اروپا کې موږ په خلیج یا په نورو ملکونو کې موږ پښتانه د پورته د لوی افغانستان د آزاد افغانستان پښتانه به انشاءالله د پي ټي ایم د خپل اواز همداسې جاري ساتو هغې ګوره دغه شان یو موږ او تاسې په افغانستان کې منظم دغه نه لرو مګر همدلته یې لري مګر په اروپا او په نورو ځایونو کې موږ یو یعنې موږ او تاسې که سره ټول یو لاس ورکړو تاسې یقین وکړئ چې د پښتنو افغانانو باندې به ډېر زر انشاءالله د رڼۍ شپې راشي او دا ولې موږ وال کېږو ولې موږ تباه کېږو ولې موږ ذلیله کېږو په دې باندې په سړه سینه باندې سوچ پکار دی په دې باندې مشکل نه حل کېږي چې ګل خان او ګل مرجان او ته د عیسائی او ته د هیلمنډۍ بچې او ته د وروسي بچې په دې قسم دی که مشکل حل شي ګوره ټول په یو کښتۍ کې ناست یو ټول یو رقم ته تباه و برباد یو خویندې میندې بې عزته شوې که په لر کې دي که په بر کې دي ماشومان هم کباب شو که په لر کې دي که په بر کې دي ځوانان هم شهیدان شو که په لر کې دي که په بر کې دي علما هم شهیدان شو که په لر کې دي که په بر کې یو شی راته پرېنښول دا چا وکړه دا کارونه موږ همیشه دلته ویو چې موږ شکستونه ورکړي تا چې شکست ورکړی تا ته د شکست په مقابل کې دلته دا پاکستان جوړ کړی دی هره ورځ دی ډبی هره ورځ د ډبۍ چې موږ تاسې وایو چې موږ انګریزانو ته شکست ورکړی دغه یې دله جوړ کړی دغه د پاکستان په شکل کې یو شی هره ورځ دې سې مهربانه بې عزته کوي دي وخي دي ډبۍ دي مسلمان هم ته یي مسلماني هم دې ته تا ورسولې ده او سې مهربانه مسلمانۍ دعوې هم په تا باندې دا کوي ورور جهاد یې ستا په وطنونو کې روان کړی عجیبه چپه قصه ده وروره دا ټک ناخوا مکمل دغه ده وروره ښکاره منډۍ د ښکاره شرابخاني د ښکاره هر رقم مکې پکې جوړېږي پیغمبران پکې پیدا کېږي د دنیا کم بدعت دی د دنیا کم ناروا عمل دی چې هلته نه کېږي هلته جهاد نشته زما په دې پاکه مقدسه خاوره د اموتر عباسي نه وروره جهاد یې راته شروع کړی دی 45 کاله وشو یو په بل باندې وژني تجارت یې شروع کړی د دنیا نه ډالر علي نو په دې باندې ستاسې ماغزه نه خلاصېږي ورونو بس یې تاسې د خپل ځوانانو ته وګورئ دا ځوانان هم تباه و برباد شو نن ولې زما قاري صاحب نن ولې زما عالم ناست دی وروره د دوه وخته ډوډۍ دره کې نه لګي تاسې وګورئ چې زمونږ څومره قاري صاحبان څومره علما څومره دغه د مدرسو نه فارغېږي د کاروبار دره کې نشته صاحب مهربانه نو هم یې عالم بې عزته هم زه بې عزته هم یې خویندې میندې بې عزته نو زه داسې ته دا د ورورولۍ په دغه ځای ویمه چې نور د پي ټي ایم مخالفت مه کوئ بدې ردې ورته مه ویئ منظور پښتون الله تعالی تاسې ته یو احمدشاه ابدالي بل پیدا کړی دا میرویس خان بابا موږ ته الله تعالی را کړی دا موږ ته وروره باچا خان بابا خدای را کړی دا موږ ته خدای صمد خان را کړی دا موږ ته وروره عجب خان را کړی دا موږ ته خدای پاک دغه را کړی دی نور چې زموږ ستاسې غټ غټ دغه دي د هغې په یو موږ تاسې یو دغه دلته پیدا شوی دی میرزالي خان یې را کړی نو بخښنه غواړم نور رانهیر شو نو خبره دا ده چې موږ او تاسې باید چې دغه تشویق کړو دغه خلکو غټې قربانیانې ورکړي د ښکته زموږ پښتنو ورونو د دې کورونه بې عزته د دې د کورونو بې عزتیانې شوي دي خویندې میندې دا بې عزته شوي موږ پښتانه یو موږ ډېر خبرې پټو ځکه چې موږ او تاسې هغه دغه لرو د دنیا کم ناروا عمل دی چې موږ سره ونه شو وروره بس یې دغه 10 لکه بنګالیانو قاتل هم یو دی چې څوک یې قاتل دی هغه زمونږ هم قاتل دی هغې زمونږ هم 10 لکه 40 لکه د جهاد په نوم باندې دلته افغانستان کې خلک په لر او بر پښتنه خاوره باندې شهیدان کړه چې څومره په بنګلادیش کې شهیدان کړه وګورئ په بلوچستان کې څه حالونه وکړه همدغه خلک دي په فلسطین باندې جنګونه کوي دا ګوره یو کړۍ ده باید موږ او تاسې نورو خیر شو چې د پي ټي ایم هر ځای کې جلسه وي هر ځای کې دغه وي موږ به لاس ورکو وروره نن په دې جلسه باندې د دشمن زړه وچاودېدو او زه درته دا یقیني یم چې 15 دومره جلسې نورې وکړې 15 داسې جلسې دشمن تباه و برباد دی دا خو نن سبا د ټوپک وخت نه دی موږ ته خلک وایي چې تاسې د پي ټي ایم دغه کوئ کومک کوئ دا بعضې سادهګان او دا بعضې چې په خبره باندې نه پوهېږي که په لر کې دی او که په بر کې دي
ته به راپاڅېږې د کشمیر غږ به اوچتې، ته به راپاڅېږې د برما غږ به اوچتې، ته به راپاڅېږې د فلسطین غږ به اوچتې، ته به راپاڅېږې د شام غږ به اوچتې. او زما خپل پښتون افغان ورور دی، د غږ به زه نه اوچتوم چې ستا د دې خاورې نه روزانه عالمان نه خیم. عالم او د شیطان باید فرق وشي. دا ستا شیطانان ملایان د اسلام په جامه کې چې دا پښتو وایي، دا سهار او ماښام لګېدي زما په افغانستان باندې د جهاد فتواګانې ورکوي. نو زه به د شخلي کوم خپلو پښتنو افغانانو سره نه کوم، پی ټي ایم سره بیا نه کوم. ځانم ته قربان د پی ټي ایم کوتک او به زما به انشاءالله ټوپک وي. دومره ورته موږ تیار یو. خدای دې ټوپک ته ضرورت نه راولي، خدای دې ټوپک ته ضرورت نه راولي. رب العالمین دې دا ټوپک همیشه لپاره زما د پښتون د لاس نه واغېستل کي. د قلم خبره ده، خو مثال مې درته ویلی چې موږ هر یو قربانۍ ته تیار یو. دا زما خپله خاوره ده، دا زما خپل افغان رور دی، که لر کې دی که په بر کې دی. که هر څوک په دې باندې خفه کېږي، که بر کې وي او که په لر کې وي، خدای دې زړه وچوي. دا ټول د یو نیکه اولاده ده، دا ټول د یو بابا اولاده ده. کوم پښتون چې ځان ته وایي چې زه افغان نه یم، هغه بیا د بل نسل نه وي، هغه سره بیا پښتون نه دی. هغه د خپل ریکارډ وګوري، هغه د خپل ډومیسایل دی وګوري، د ځمکې کاغذات دی وګوري، د ښکته چې دا چغې وایي چې موږ افغانان نه یو. هغه بیا د بل چا نه شوی دی، هغه به چېرته په انډیا کې شوی یا چېرته په بل ځای کې به شوي. ما سره الفاظ ډېر شته دی، خو زه نه غواړم چې ترخه الفاظ استعمال کړم. نو انشاءالله د پی ټي ایم د کامیابې جلسې نن دشمن څه یو دشمن نه دی، دا تور د دې تور شاته ډېر سپین دشمنان ناست دي. هغه وروره د تاسې ولړزول. او انشاءالله چې موږ او تاسې لاس سره یو کړو، موږ او تاسې لاس سره یو کړو، انشاءالله تاسې به وګورئ چې دشمن به ډېر زر په اټک باندې موږ ور واړو. او انشاءالله زه تاسې ته دا مبارکي در کوم چې 2021 به انشاءالله د لر و بر د افغانانو پښتنو د ازادۍ کال وي. ازادي بالو، موږ وروره محکوم شوي یو، زموږ په خاوره باندې قبضه شوې ده. ځکه زه اټکه پورې دې خاورې ته دې ورته پښتونخوا وایي، زه ورته مقبوضه افغانستان ویم. دا د افغانستان خاوره ده او دشمن دې واوري. قسم په خدای دی چې یو افغان ژوندی، یو افغان په لا اله کې د تر دې نه تیر شو. دا خو دا سیمې خاردار چې بالکل د وریځو ته ورسې سپوږمۍ ته که نه، انشاءالله دا به په دې بل مخ موږ چپه کوو. په دې سیمې خاردار باندې دا قومونه نه بیلیږي. موږ به دغه شان څه رقم جرمنیان راپاڅېدو او د سیمټو دیوال یې وران کړو. انشاءالله یو ورځ به دې ته موږ دغه نیسو بلډیزرې او په بل مخ به یې دله چپه کوو. که هر څومره ته تاوانونه وکړي، هر څومره دغه وکړي. او انشاءالله په دې باندې کار په کار دی چې ما ته خپل ورور دشمن کړی. دا تورمخی زما مقابله نشي کولی. دا تورمخی دله د داسې ظلم تاسې ورشي تاریخ وګورئ د افغانانو پښتنو په زر افغانانو باندې چې یو شپېته پکې بلوچانو، موږ په زر افغانانو دا پنجاب نیولې. هغې وخت کې دا پاکستان نه و. موږ داسې تاریخونه لرو، موږ مړانه لرو، موږ قهرمان لرو. نن یې د لرو قائد اعظم نه قهرمان جوړ کړی. د پلیټ ګیم والا چې سپي ټوله ورځ سپي وروره سپو سره یې کار او دې شیانو سره کار او په کلمه نه پوهېدو. موږ نه خپل اتلان هېر کړي، موږ نه خپل قهرمانان هېر کړي. موږ به انشاءالله په دغه خاوره باندې خپله ژبه، خپل اختیار په دغې باندې به کار کوو. موږ نورو قومونو ته احترام لرو، خو د خپل حق او د خپل دغه نه تېرېږو. دا زموږ حق دی. ورشه علامه اقبال هم ټول شعرونه د دغه نه پټ کړي د خوشحال خان خټک نه. نو خبره دا ده چې دلته ټول موږ او تاسې یو. دا پاکستان چې دی دا تاسې هستئ. دا پاکستان قرباني تاسې ورکړي، مګر تا نه مني. چې تا نه مني وروره برو به خیر خپل کار کوه، خپل کار به کوو. نو انشاءالله موږ به د خپل ازادۍ د خپل خپلواکۍ دپاره کار کوو. او دې باندې دا هېڅکله نه کېږي چې موږ ویو چېرې پاکستان یا توران او یا د دې شاته چې سپینان ناست دي، هغې به موږ څه باندې به رحم وکړي، یا به هغې موږ ته به انصاف راکړي. تر قیامته پورې تا ته انصاف نه درکوي. تر قیامته پورې به په دې جهاد په نوم باندې ته ټکول کېږي. د دې واحد لاره دا زما خپل شخصي نظر دی، ازادي لاره ده. چې ازادي ترې واخلئ. والله کې بله لاره نشته دی. دا خبره زه په جنرال خبره کوم. دا د پی ټي ایم په پلیټفارم باندې زه نه کوم. زه د پی ټي ایم یو دغه یم، زه یو سپورټر یم. خو زه دا وایم چې تر څو پورې دا خپله خاوره او خپل دغه هم تر اختیار لاندې نه راوځي، په لا اله کې ستا په وطن کې امن نشي. کله به درته وروره یو راولي چې دا وروره جهاد دی، کله به درته بل راولي. عجیبه لوبې دي، عجیبه ډرامې دي په دې وطن را روانې دي. ډرامه خو انډیا کې هم ډکېږي، په پنجاب کې هم ډکېږي، خو په هغې کې کوم پنجابی په رښتیاو کې نه مړ کېږي. هغه یو ډرامه وي. مګر زما په دې پښتون افغان خاوره باندې د 45 کال نه دا ډرامه شروع ده، او په دې ډرامه کې زه پښتون افغان په رښتیا ووژل کېږم. راشه وګوره زما بچیان کباب شو،
او دغه یو څو د ملایانو په جامه کې ابلیسان یې دلته کېنولي دي دا دغه یې دنه نیولی دی سي مهربانه میراب روزانه وروره په افغانستان باندې په پښتنو باندې فتواګانې ورکوي دې طرف ته یې خولې ماتې دي نو د دغې مقابله هم کو د دغه رزیلانو دغه یزیدانو دغه شیطانانو دغه منافقینو چې دا قرآن دوه تقسیمه کړې دې طرف ته یو رقم ته بیانوي اټک نه دی خوا او د اټک نه دی خوا د بل رقم افغانستان طرف ته بل رقم بیانوي ترجمه کوي دغه خلک به موږ انشاءالله بربنډ کوو او اور چې تاسې ته لګېدلی دی د تاسې ټولو لرو برو پښتنو افغانانو ته ویم د ټولو علما نه ښیم زه دا وضاحت سره دا خبره بیا کوم اور تا ته د دې ملا نه لګېدلی چې دا ملارې د دې پیغمبر علیه السلام په دې منبر باندې ناست یو دا دروغ او دا منافقت کوي چې دا د دې مرۍ نه نیولی نه یو لاندې دې راګزار کړی نه او د پاسه پې ختلی نه ای پښتون افغانه په تا باندې ترقي مرام کي په تا باندې پرمختګ مرام کي ولکن نه په ګېډه موړ شي تل مدامه په سعودي دوبۍ په یوروپ او په ایران او په کراچۍ او په لاهور کې او مزدوري کوي ځکه دا یې درته دلته کېنولی دا ځای دنه نیولی دی او دا تاسې ګمراه کوي تاسې ورشئ نن سبا وګورئ په دې فیسبوکونو باندې د دې ملایانو څه حال دی یو رقم ته خبره کوي بل رقم ته خبره کوي بل رقم ته خبره کوي د ټول په جهنم کې به د ټول نه کم زیات خلک وي همدغه ملایان همدغه علما به چې دا غلط قرآن او حدیث بیانوي دغه خلک به ډېر دا د قرآن دغه دی زما خبره نه ده ورشئ قرآن وګورئ په قرآن کې دا ویلي چې په جهنم کې به د ټول نه عالماني ځکه دا صحیح لاره موږ ته نه ښیي دا زما زه د حق مدرسې ته چې کوم کې د قرآن ښودل کېږي هغې کې آیات او حدیث ښودل کېږي خو دې د مدرسو نه د درې بازار جوړ کړی دی دا مدرسې نه دي دا چې کوم دا منافقین پکې ناست دي دا د درې بازار دی ټوپکې پکې جوړوي دا پکې بمونه جوړوي تاسې بچي ولېږئ مدرسې ته چې زما بچی به قرآن زده کړي حدیث به یې زده کړي دا حدیث به یې زده کړي پلانی شی به یې زده کړي بسانی شی به یې زده کړي دې ورته د بم چل ښیي د قرآن په دې ورته د بم چل ښیي تاسې به بله ورځ یو عالم ورته نه یم یو شیطان مم کتلی و چې پاکستان د دنیا د ایټم بم نه یېرېږي د دغه نه یېرېږي د قاري نه یېرېږي د تعلیم نه یېرېږي نو مالې وګوره لا دغه شوی نه دی دی ورته مخکې نه چل جوړ کوي چې خدای په قهر ګډ شي ته ورته د قلم لاره وښیوه چې زما دا قاري زما دا طالب د مدرسې نه خلاص شي باید چې دا په یو جاب یو په کار ولګي دا ځان ته یو قب ډوډۍ پیدا کړي دا نه چې موږ دا نه غواړو چې زموږ عالم یا زموږ قاري دي وروره خیرات ته کښېني د چا نه دې وروره تنخوا واخلي چې خپله محنت وکړي مګر همدې وګوره دې داسې میسج ورکوي چې دنیا چې دا د ایټم بم نه یېرېږي د پاکستان د ایټم بم نه خو هغه د طالب او د قاري نه یېرېږي یعنې دلته یې دغه مغزو کې ورته دا شی ورچوي نو خبره دا ده چې دې خلکو ته هم ډېره توجه وي که په لر کې هستی که په بر کې د حق علما د حق قاري صاحبان دې ټولو ته موږ احترام لرو دا ټول زموږ ورونه دي خو زه یو خبره کوم چې د دې شیطانانو نه ځان ساتئ د غازي امان الله خان نواله تر اوسه پورې دې هم دا د کفر فتویګانې ورکوي ټول مسلمانان یو ټول وروره صاحب مهربانه یو خلک یو بیا هم وروره زما په سر باندې د جهاد په سر باندې لګېدې دې فتواګانې ورکوي راځي وروره ما ته ګمراه کوي نو موږ چا سره د جهادونو سره مشکل نه لرو د هېچ چا سره مشکل نه لرو که امریکایانو سره او که روسانو سره خو خبره دا ده چې دا 45 کاله ته وګوره چې د خپلو مسلمانانو څومره وژل شوي او کفار څومره وژل شوي او خپلو مسلمانانو څومره جنګونه کړي زه تاسو ته یو خبره کوم د روسانو په خلاف جهاد وکړه نو دې کې شک نشته چې جهاد نو خو د روسانو په خلاف چې جهاد د جهاد په وخت کې به دغه مجاهدین چې وو دا مجاهدین دې به سه مهربانه خپلو کې یو بل سره د په سنګر کې جنګېده خالي صلاح کول به یو بل به سره وجل او دغه چې ته د حق مجاهدینو حق خلکو نو دی ولې و تنظیمونه په پېښور کې جوړول ولې په ایران کې 8 تنظیمونه جوړول په اسلام کې خو یو امیر راغلی که نه په شریعت کې خو یو امیر راغلی که نه دی ولې هلته و تنظیمونه جوړ کړي وو ته یې دله په ایران کې جوړ کړي د دې دپاره چې ستا اسلام هم بدنام کړي ستا مجاهد هم بدنام کړي او ستا پښتون تباه او برباد کړي دې دپاره یې دله جوړ کړي ورشئ د اسلام دا دغه وګورئ چې د پیغمبر علیه السلام او د اصحابه او اوالي موږ له دې راکوي آیا د پیغمبر علیه السلام د اصحابه وخت کې اته امیرانو که یو امیر و خبره دا ده بیا که دا خبره وه نو په 96 کې خو په افغانستان کې یو شرعي نظام و د طالبانو ولې دغه مجاهدینو لیډرانو د هغې مخالفت وکړو ولې لاړه پاکستان ته د هغې په خلاف باندې مسلح جهاد وکړو ولې دا کار کوو ځکه که دې چې د اسلام خبره وي خو طالبانو سره بیا ځای شوی صحیح زمونږ به نن به امریکایان نه راتلې زمونږ وطن ته به امریکایان نه راتلې خو دې د اسلام جنګ نه و دا د دې شخصي جنګ و او اوس هم شخصي جنګ دی
اوس هم شخصي مفادات دي نو خبره بل طرف ته لاړې نشي په الله م سپارمه زنده باد لر وبر یو افغان زنده باد پی ټی ایم زه ټولو پښتنو افغانانو ته یم چې کم از کم پی ټی ایم سره مرسته نشي کولی که ښکته هسې که پورته نو خپې مه واخئ نن هم د پی ټي ایم زور وکتو چې دنیا وخوځوله او انشاءالله 2021 به د پښتنو افغانانو دپاره د ازادۍ کالي نو بیا هم ټولو ته مبارک وي چې څوک راغلي وو الله م عزتمن لره او خوشحاله آباد اوسئ زنده باد لر او بر یو افغان یو آزاد افغانستان پښتونستان خدای پامان